ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. پیل له محمد اشرف غني کوو. ولسمشر غني د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد په مناسبت وویل چې د اسلام د ستر پیغمبر د لارښوونو په رڼا کې سولې ته رسېدل تر ټولو غوره لاره ده. هغه وویل چې سوله زموږ د ټولو مشترکه ورکه ده چې له لسګونو کلونو راهیسې پسې ګرځو. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې وویل چې موږ سولې ته د رسېدو لپاره د خپل ګران پیغمبر تر لارښوونو بله ښه لار نه لرو، ځکه چې هغه د خلکو ترمنځ د اخوت د ټینګولو پیغمبر و او قرآن عظیم الشان د هغه مبارک یو لوی رسالت هم دا بولي چې ټولنه له دښمنیو عداوتونو او کینو وژغورل شي. دولت جوړونکي د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې نور ځنډ د زغملو نه دی او ټاکنیز کمیسیونونه دي پرته له کوم ځنډ څخه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دولت جوړونکي ټیم د سیاسي کمیټې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې له کوم څرګند دلیل پرته د ټاکنو د پایلو اعلان کې ځنډ هېواد له ګونګ حالات سره مخامخ کوي او د نه شفافیت په صورت کې دغه حالات د هېواد د اقتصاد او د سولې پروسې ته زیان رسوي. عبدالجبار نعیمي د کندوز والي عبدالجبار نعیمي د دغه ولایت له ټولو رئیسانو څخه د یوې غونډې پر مهال په قرآن پاک قسم اخیستی دی چې په ادارو کې به هېڅ ډول فساد نه ترسره کوي. عبدالله د عبدالله ټاکنیزې ډلې د ځینو محلونو د رایشمېرنه تحریم کړه او خپلو ناظرینو ته یې ویلي چې په دغه پروسه کې د ګډون نه کوي. د عبدالله ترڅنګ ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل هم دغه پروسه تحریم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د دغه دروي کاندیدانو ترمنځ ربط آمد زیات شوی او د ولسمشر غني په وړاندې د یو ایتلاف په هڅه کې دي او له پاکستانه خبر دا دی چې لا هم په دغه هېواد کې مظاهرې روانې دي. حکومت وایي مظاهره کوونکو د اسلام آباد اوسېدونکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې. عمران خان مولانا فضل الرحمن ته د مذاکراتو وړاندیز کړی خو مولانا فضل الرحمن ویلي چې مرکچیان د ځان سره د عمران خان استعفا راوړي. یو بل خبر له هند څخه راخلو. نن د هند سترې محکمې د بابري جومات په تړاو خپله پرېکړه واوروله او دغه ځمکه د هندوانو د یو خدای رام د زېږېدو ځای وګڼلو او دغه ځمکه یې هندوانو ته ورکړه تر څو د هندوانو عبادت ځای یعنې مندر پرې جوړ شي. د سترې محکمې په دغه پرېکړه باندې د جمعیت علمای هند مشر مولانا سید ارشد مدني په خپل غبرګون کې وویل چې له مسلمانانو او د هېواد له ټولو خلکو مې غوښتنه ده چې دغې پرېکړې ته د ماتې یا بریا په سترګه مه ګورئ، په خپل هېواد کې سوله وساتئ او په خپل منځ کې ورورولي دوامداره وساتئ. او د سپورت له نړۍ خبر دا دی چې افغانستان ویسټ انډیز ته دویمه لوبه هم وبایلله چې له دې سره ویسټ انډیز د دریو ورځنیو لوبو سیریز په خپل نوم کړ. دا د افغانستان 11مه پرله پسې ماتې وه. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.